السلام علیکم. څنګه یې خیر خیریت دی؟ السلام علیکم. خیر وره خیر دی خیر که نه؟ ستا ویښتو کې لږې ګوتې ما ډېر ښایسته ویښته دي. السلام علیکم. څنګه خیر وره خیر دی ښه یې؟ کوټ ستا والا پسو دی اغوستی دی؟ ښه ښه. ته اوسه که دا څنګه دی څه شی دی؟ السلام علیکم. څنګه یې ښه او بس رالم ودې پېژندم زه ګاګ ته مړی به دا خو دوی سره چې خبر نه کړې زه به چا سره پن دی دا وګوره پن دی دلته ښه څنګه یې ته ښه یې تاسو سره ما سلام وکړو السلام علیکم څنګه یې ښه خیر دی وخت څه ښه تېرېږي دې کې خو چای نشته ها ها دغه دی دا ما په دې دوکان لږ وګرځوه چې زه په ستان له سامان خوښ کړم ځکه ما ته خو اوس پته نشته چې تیل کوم ځای کې دي لکه ته دوکاندار یې هېڅ نه مړه دې کې د تنګولو سړي زه خو ګا کې ما په ته چې دی نو اوس فرض کړه ما ته پیپسي شته پیپسي شته کوم ده پیپسي پیپسي ته راواله پیپسي راواله ته سپرایټس کې ته راواله چې هر څه مړه زه چې څه دې د وسه کېږي کولاو که که نه کولاو که زه اوس کومه بیا چې ښه صحیح نه والی بالا مې دا و چې زه چک نه کړم اوس چې دا زه کولاو نه کړې ته او زه یې ونه سکم نو ما ته به څنګه پته لګي چې لکه دا صحیح دی او که غلطه ده نو دا خو ته چې کولو کې یو ځل کولو دی کو بس هغه استعمال شولو څنګه بیا دوباره ته چې اوس بیا یې کېږي اوس چې ته چانه بیټري لرې یا څه شی که نه اول ته هغه لایټ پې لګوې چې دا صحیح کار کوي یا نه کوي لګې که نه اوس چې دا زه ونه سکم ما ته پته نه چې د دې خوند رنګ څنګه دی خو چې دا اوس خوند رنګ یې نه و ته بیا پیسې ماله راکړې نو چې خوند رنګ نه و نو زه زما مازو کې ډش شوی چې پیسې در کوم بس بیا ته مخکې ځه دا ته دا نشې څښلی ته راشه تیل شته شړشمو ما له پې مړه لږ سر غوړ کړې پوره بوتل لري که صرف ویښته پې غوړې نه مړه لږ غوندې ترې راکړه سر غوړ کوم بیا کېده نو نه که نه دا پوره کولو که او کور ته یوسه ولکه چاو پاڼم دی چاو پاڼم ده ته بوی که کېده هلې که صرف سامان باندې لاس اچې بوی ومه نو بیا پته به لګي ماته که نه نه چې نه یخلې نو څه له یخ کوې دا څه دي وریجې دي دال دي چاڼې دي که دال دي ته صرف ووایه چې دا شی زه اخلم مونږ دا شپر کې وچو هغه کې لوس اچوي لاس نه چومه داسې کار وکړه که نه چې دا چاڼو د دال نه دي دې نه صرف ما له لږ غوندې پوخ کړه چې ما ته خوند پته ولګي چې صحیح دي نو بیا والم نو دا هوټل نه دی که نه مړه ای که نه او سامان واخله او لوړ شه کوله کې پوخ کا مړه تا نه ګورې سودا اخیستل ګران کار دی خیال دی ګوره که دا بوجۍ تا هغه مزدوران لیدل دي هغه سر باندې چې داسې بوجۍ ټول داسې روان دي دکان کې ولاړ دی تا مزدوران لیدلي سر باندې چې بوجۍ داسې ایښي داسې روان دي داسې روان دي وکې راښه داسې وایي لکه ما ته ور کولاو کې لکه ور کولاو کې خیال دی څومره مزه کوي په خبره پوه شوې ولکه تا هغه مزدوران لیدل دي تا ته چې وایي وکې راښه تا هلته ودرېږه ما ته دا بوجۍ وشته که داسې راواړوه تیالي که نه نه هسې هغه تا ته مې اکشن مې خو ما نه له تاسې ګپ لګي ښه اکشن مې خو اکشن دا څه شي دی دا انډې دي انډې اګې دي اګې انډې خو اردو کې وي اګې به ورته وایي اګې بس مونږ پښتو ټوله ګاډه واډه دا تم پکې ګاډ واډي ولکه دا خو ناجایز اګې دي څنګه ناجایزه لکه دا خو د یورپ اګې دي که نه لکه د پاکستان هغه حلال دي که نه بانګي او چرګ لکه خو نکاح کړي دي خو نکاح نه خو ناجایز دي دلته ټول هر څه زموږ دکان چې دی که نه ټول حلال دي پکې حرام شی پکې نشته دی اوس په دا کې نیکو واغه ولا وروتله څنګه خبرې کوي نه نو پاکستان کې چې اوس زموږ پاکستان کې او زموږ افغانستان کې او پاکستان کې چې دی نو چې چرګ او چرګ ملاپ کوي نو هغه لکه جایز طریقې سره دلته یورپ په دې چرګو څه اعتبار دی دا خو ناجایز دي دا مولا ګاډ واډل دي شي دا ګاډ واډ دی ولکه زما د کم ځای زه خو د بدبودار بازار نوم دی بدبودار بازار هم پکې وروتو دا هغه زموږ کلی دی که نه بدبودار بازار تر راشه من دا ما ته اوچته کله غونتې دا راته اوچته که سمه مزه کوي نور ګا کم ولاړ دی سودالې دا صرف اوچته که نه ته مونږ له صرف په یو شي باندې ګوته کېره چې دا مونږ توله دیر کو ته هغه هم اوچته دا هم اوچته وې دا ګاډ واډ ولکه کوم چې څه شي باندې ګوته کېده ما به ماله راکړې خو پیسې خو به ورکړې که نه زه په ګله کې په پیسو ګوته کېدم
ته نالې ښه ها. ته سامان نالې هسې تنګول کې پرون هم راغلی ټوله ورځ دې تنګ اچار شته اچار هغه خلک چې پیروژه ماتوي علي ها علي که صرف یې ګورې که سکې صرف نه نو ولکه ته کمه کړې زه چې ستا په دوکان کې ولاړم یم که نه لکه مطلب دا چې ستا دوکان سم ډک دی د ګاهک نه که نه هغې په موبایل خبرې کې وګورې دته یې مه کوه که نه نه مړه ته سامان نالې ښه بس مړه خبره وره زه مړه ځمه یو بل ښار ته ما له دوا کوه ښه انشاءالله صحیح ده چې ما خدای په خیر رسوي بس مونږ معاف کړی یې او بس زر وځه د دکان نه مو ځه د ښار نه مو ځه 100 روپۍ راکړه بیا دې معاف کوم جیب کې ګورم شته که نشته دی ټیکټ نشته در سره ټیکټ در سره نشته ټیکټ شته خو تا وایي معافي غواړم نو په 100 روپۍ به ما دې معاف کوم مونږ له دکان له ګاهک راځي زه صحیح ده بس که سامان نه بس زه صحیح ده زه بیا انشاءالله سبا به بیا راځم ستا زما سم ګپ مزه کوي نه تنګول مه کوه بس دغه کم ښار دی که نه دا ودینه دا پرېږده بس لاړ شه دې ځای نه او که نه ته به مه پسې خفه یې بلکل نه پسې نه یم خفه ستا زما ګپ سمه مزه کوي تنګول کوي که نه تنګول کوي زه وشوه ښه